سلام، اوس هم د 11 بجو خبرونه. امریکا ویلي په افغانستان کې رڼې له تاوتریخوالي او ویرې پرته ټاکنې د ولسواکۍ د پیاوړتیا تر ټولو ښه لاره ده. په کابل کې د امریکا سفارت په دریو پرلپسې ټویټونو کې همدارس هیلهمندي ښودلې چې افغان ولس به سبا وکولی شي د خپلې رایې له لارې خپل راتلونکی ولسمشر غوره کړي. دوی همدارس د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون او له کورنیو چارو وزارت ته غوښتي چې ډېر ژر باید د رای ورکونې د 445 تړل شویو مرکزونو ځایونه مشخص کړي څو رای ورکوونکي بې ځایه سرګردانه نه شي. تر دې مخکې اړوندو مسؤلینو ویلي وو چې د ټاکنو په ورځ به په ټول هیواد کې 4942 مرکزونه پرانیستي وي. کورنیو چارو وزارت د راتلونکو ولسمشرۍ ټاکنو د خوندي ترسره کېدو په موخه په کابل ښار کې د وړو بروړونکو موټرو پر تګ راتګ بندیز لګولی دی. د دغه بنسټ د خبرپاڼې له مخې دغه امر له نن سهار عملي او د ټاکنو بهیر تر پایه به دوام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې دغه بنسټ تېره ورځ په همدې موخه کابل ته د بروړونکو موټرو راتګ هم منع کړی و او زیاته کړې وه چې دغه مسئله به د ټاکنو بهیر تر پای ته رسېدو پورې دوام ومومي. له دې سره سم په هیواد کې د ولسمشرۍ ټاکنو د خوندي ترسره کېدو په موخه د تورخم لاره نن او سبا په بشپړه توګه د مسافر پر مخ تړل شوې ده. د ننګرهار د والي ویاند وایي دغه لاره تېره ورځ د 4 ورځو لپاره د بروړونکو موټر پر مخ هم تړل شوې ده. له دې سره سم د پاکستان حکومت هم د دغه بهیر د خوندي ترسره کېدو په موخه نن او سبا د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې لارې تړلې دي. په شمال کې د 209 شاهین قلو اردو قمندان غیر مسؤل وسلوال ته خبرداری ورکړی چې د ټاکنو په ورځ به ورسره هیڅ تعامل ونشي. نوموړي همدارس په ډاګه ټولو مسؤلو ځواکونو ته امر شوی چې د رای ورکړې مرکزونو او محلونو ته د غیر مسؤلو وسلوال د ورتګ مخه ونیسي. د نوموړي په وینا د ټاکنو په ورځ له دولتي ځواکونو پرته بل هیڅوک د وسلو د لیږد حق نه لري او له متخلفینو سره به جدي چلند وشي. د ملي دفاع او کورنیو چارو وزارتونو سرپرستان او د بهرنیو ځواکونو لوی قمندان تېره ورځ د هلمند امنیتي وضعیت د ارزونې په موخه دغه ولایت ته ولاړل. د ملي دفاع وزارت د خبرپاڼې له مخې دغو امنیتي او دفاعي چارواکو د هلمند سیمه ییزو مسؤلینو ته لارښوونه وکړه چې د ټاکنو په ورځ امنیت ټینګ کړي څو خلک په ارامه فضا کې د رای ورکړو مرکزونو ته ولاړ شي. ټاکل شوې سبا په ټول هیواد کې د ولسمشرۍ ټاکنې ترسره شي. 15 طالبان په غزني کې په یو هوایي برید کې ووژل شول. د ملي دفاع وزارت د بیان مرستیال وایي دغو طالبان هوډ درلود چې سبانۍ ټاکنې مختل کړي خو تر هغې مخکې تېر مازدیګر د غزني ښار د اسفندیه او قرهباغي سیمو د لارې په اوږدو کې په نښه شوي دي. د نوموړي په وینا په دې بمباریو کې د دوی یو موټر او یو شمېر وسلې هم له منځه تللي دي. او په کابل کې د امریکا سفیر د امریکا د نړیوالو پراختیایي مرستو د پروګرام یا USAID په اړه د ولسمشر غني وروستۍ څرګندونې مایوسوونکې بللي دي. ښاغلي غني 2 ورځې مخکې له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د امریکا د نړیوالو پراختیایي مرستو اداره بې کفایته ده او د دې ادارې له لارې افغانانو ته د مرستې له $1 یوازې 10 سنټه رسیږي. جان بس په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د ولسمشر غني پر دې کار چې د USAID فوقالعاده ښه کار او په ټول افغانستان کې د خلکو د ژوند د ښه کولو لپاره د دوی هڅې یې له پامه غورځولي مایوسه دی. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله امل.